بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د ټولو ذمهوارو ملګرو ډېره زیاته مننه کوو چې په یو داسې وخت کې دا دستوره را جوړه کړله چې د وخت ضرورت هم دی او زموږ په چاپېرچل کې چې څه روان دي او بطور قام ورسره موږ مخامخ یستو چې په هغې یو سنجیده بحث وشي، مکالمه پې وشي. په دې دستوره کې په سټیج نه زمونږ ډېر قدرمن مشران، مختیار لالا، ډاکټر صاحب او نور چې څومره مختلف پارټو کادرین دي، زیاتره ملګرو پروفیسرانو خو خپل خپل نظر د توندروۍ، دهشتګردۍ او د هغې محرکاتو په حوالې سره وړاندې کړلو. چونکې د دې عمل یو ډېر اوږد تاریخ دی، څه د لسلو کالو خبره نه ده. او بیا چې څوک هم د پښتونخوا وطن کې ژوند تیری او خاص کر د باجوړ نه واخله د وزیرستانه پورې د دغه زګني ځوانان، زلمي مشران د دې حالاتو نه په مسلسل او په تسلسل سره سفر شوي دي، نو ډېر زیات د خبر هم دي چې څه روان دي او څه وشو او څه به کېږي. زه هغه خبرې تکرارول نه غواړم کوم چې دلته تاسو ته مشرانو وکړلې، خو یو دوه خبرې داسې چې د هغه وطن د یو وګړي په حیث باندې چې نن هم هلته اپریشن روان دی د دهشتګردۍ په نامه باندې، چې هر موږ د ترهګرۍ او دهشتګردو خلاف چې کوم دی اپریشن کوو او په دې وطن کې ولس ته چې کوم دی امن او ثبات ورکوو. اوس دا دهشتګردي یا توندروي یوه ډله، یو فرد چې د ټوپک په زور، د طاقت په زور باندې خپل فکر په زور په ولس باندې مسلط کوي، قتال کوي، په ولس کې چې کوم دی یره او خوف خورئ، نو دغه دهشتګردي ده. د دهشتګردۍ د لپه سره دا پښتانه او د دې وطن خلک چې کومه دی دا ناشنا وو. عالمي استعماري قوتونو څنګه چې دلته ذکر وکړی شو چې دا یو کالونیل سټیټ پاتې شوی دی، نو دلته د عالمي استعماري قوتونو خپل خپل مفادات دي او د هغه مفاداتو دپاره چې کوم دی په مختلف شکلونو کې دلته جګړې مسلط کېږي. یوازې دا نه چې موږ به د جرنل ضیا د دور نه راونیسو، بلکې د هغې نه که شاته هم لاړ شو او وګورو، نو خاص کر چې کله دلته د برټش امپایر قبضه وه، نو د باجوړ نه واخله وزیرستانه پورې دا ایریا دی هغه یو بفر زون ډیکلیر کړی او د هغې نه راواخله د نن ورځې پورې راځه چې برطانوي استعمار د دې خاورې نه لاړې او پاکستان په وجود کې رالی، نو هغه پالیسي د دې ریاست واکدارانو لا په تسلسل سره ساتلې ده. کله هم چې په دې ریجن کې او یا چې کوم دی په دې ملک کې عالمي استعماري قوتونو ته ضرورت پېښ شوی دی، نو هغو دلته په دې ملک کې مارشل لا نافظ کړې ده او د جرنیلانو نه خپل مفادات ترلاسه کړي دي. تاسې وګورئ د پاکستان د 80 کاله تاریخ په دې کې چې کوم دی 40 کاله حکمرانی دا جرنیل شاهي کړې ده، جرنیلان پاتې شوي دي، ډیکټاټران پاتې شوي دي. اوس دا جګړه یو وخت کې چې کومه دی د روس او د امریکې جګړه وه، هغه اشتراکي فکر ته یا چې کوم دی دغې فلسفې او مفکورې ته دغه امریکایي کیپیټلیست قوت شکست ورکاوه. جګړه د دغه دوو قوتونو روانه وه او خاوره، ولس او وطن دا زما استعمالېدلو د اسلام په مقدسه نامه باندې، چې په هغه وخت کې به زموږ اکابرینو ویل چې بهی دا جهاد نه دی، دا فساد دی، د امریکې او د روس جګړه ده. نو په هغه وخت کې ورته دا خبره په ولس کې دومره کار کړی او د خپل پولیټیکل پراکسیس په ذریعه چې ولي خان او باچا خان او نور مشران ته به چې کوم دی غدار او کافر او دا قسم القابات به ورته ورکول. هغه چې پای ته ورسېدله، اوس یو بل پړاو شروع شلو. د دې وطن د رشوران او د دې وطن چې کوم پروفیسران دي چې د دې ریجن په جیو پالیټکس باندې پوهېږي، د دې وطن
په جیو سټریټیجیک اهمیت باندې پوهیږي د سنټرل ایشیا ساوث ایشیا او څه چې موږ د یو طالب علم په حیث باندې محسوسو چې اوس بیا جګړه د چین او د امریکې د مفاداتو په دې خاوره باندې شروع ده و زمونږ د ریاست پکې کردار پرون څه یا نن څه دی یا به سبا څه نو هغه څه پټ پناه خبره نه ده چې زمونږ د ریاست دغه واکدارانو پرون هم دلته ذکر وشو د سیټو او د سینټو د معاهدو پرون یې هم چې کومه دی ضرورت دغه ډالرې وې چې د دې ملکم د پنجاب اشراف یا اسټیبلشمنټ دی پرون هم ته د هغو پیدا و نن ته هم د هغو پیدا ده او د دې ملک اقتصاد د تیر 40-50 کال نه دی په جګړه ودرولی دی په بدامنۍ ودرولی دی چېرې دلته به دغه عالمي استعماري قوتونه چې په دولت او په وسله سنبال دي د هغې کنټریکټ به موږ اخلو او په هغه کنټریکټ کې به موږ ته پیسې میلاویږي اوس په دې وطن کې د توندروۍ دغه فکر څنګه خور شوی دی نن د سوشل میډیا دور دی د دې ظلمو ستاسې ټولو چې کوم دی زیاتر انفارمیشن ته اکسس کیدی شي ډېره په اسانه سره چې په ګوګل کې سرچ کې تاسو ته به ټول ډیټیل راشي چې د افغانستان دپاره او خاص کر د پښتونخوا دپاره په هغه دور کې د نبراسکا یونیورسټۍ نه به چې کوم دی نصاب چاپ کاوه د هغه د به تیارې پیتوې راتللې نو په دې باندې بلا کار شوی دی 40-50 کاله چې د یو ریاست اقتصاد په جګړه ودرېږي په بدامنۍ ودرېږي نو هلته به توندروي څنګه ختمیږي دهشتګردي به څنګه ختمیږي او دا فکر به څنګه ختمیږي چې د هغې دپاره 40 کاله کار شوی د نصاب په ذریعه باندې شوی د ذرایع ابلاغ په ذریعه باندې شوی د خپل هغه پولیټیکل ټاوټس پالیټیشن په ذریعه کلی شوی او د ولس په ذهن کې چې کوم دی دغه ګند ورغتلی ما چېرته کتلي وو د نازیزم یې چې کله ختماوه نو په هغه پراجیکټ باندې 27 سال لګېدلي د نازیزم چې کوم فکر او سوچ جوړ کړی شوی و چې هغې واپس ختماوه ډیکوډ کاوه نو 27 سال په هغه پراجیکټ لګېدلي وو نو چې دلته ته دغه د توندروۍ فکر ختمې او هغه هم هله چې دا ریاست خپل اقتصاد د جنگ په بجای خپل معیشت د جنگ په ځای باندې دا په زراعت باندې او په صنعت باندې چې کوم دی بدل کړي نو هلې نو د هغې نه پس به هم پکې بلا ټایم لګي اوس ستا د دې ملک داخله او خارجه پالیسي دا د منتخب پارلمان په لاس کې نه ده دغه پالیسي پرون هم د جرنیل شاهي په لاس کې او نن هم د جرنیل شاهي په لاس کې ده او دا سلسله دلته ذکر وشو د پی ایس د واقعې چې په 2014 کې کومه واقعه وشوه په پېښور کې چې ټوله دنیا یې خو ولړزوله او د هغې نه پس د دې ریاست چې څومره پولیټیکل پارټیز هیډ دی هغه هم کېناستلی د اسټیبلشمنټ چې کوم لیډرشپ دی هغه هم کېناستلی یو فیصلې وکړله یو 2 نکاتي ډراپ ته تیار کړو چې موږ ترهګرۍ خاتمه کوو نیشنل ایکشن پلان 10 کاله ووتل د 11 کال دی چې په هغه نیشنل ایکشن پلان باندې عمل درآمد لیکېږي و چې په دا خو ښکاره اګزامپل شو چې اوس په نیشنل ایکشن پلان باندې عمل درآمد نه کوي اټس مین چې دلته د عمل دی جاري ساتل غواړي لکه نن چې په کابل باندې کم خلک قابض دی دا د دې ریاست په دلالۍ باندې د امریکې سره معاهده ونه کړلی شوله او دغه خلک راوستلی شو په کابل مسلط تللی شولو او دیو چرچکې والې چې امریکې ته یې شکست ورکړلو پرون یې چې څه لږ اړې پیدا شولو نو د خپل الکترانیک میډیا برګیډ او د سوشل میډیا برګیډ له چې کومه دی بیانیه بدل کړله او هغه خلک چې دیو راوستی په هغو پسې لګیا شولو د دې وطن بنیادي مسله دغه ترهګري دغه بدامني چې د هغې نه وروسته بیا دا نورې مسلې زیږېدلې دي
زه لنډه ختموم چونکې ډاکټر صاحب دی خبره وکړه دی خو دانشوران دی او لیکوالان دی پوهېږي هغه علمي بحث یې وکړلو مولانا خانزیب شهید رحمه الله د هغه سره به چې کله موږ سټډي سرکلو ته تللو نو یو خبره بیا ډېره کولاو کوله چې ولس ته به ډېر په عام فهم ژبه کې سیاسي پوهه ورکې که په هره ستونزه او هره مسله ته ته خبره کې نو ډېر عام فهم ژبه به استعمالې ځکه چې زیاتره ولس دا ډېر سطحي ذهن لري چې هغه پې پوهه شي دا کنسپټ پې کلیر شي او هغې انډرسټینډ کړي خبره رانه اوږده کېږي رالنډوي مې بیا به مختار لالا هم خبره کوي نور مشران به هم خبره کوي خو دومره ده چې تاسې په دې تالار کې څومره هم زلمي ناست یاستئ نو په دې یوه خبره باندې زمونږ او ستاسې سر خلاصي چې بدامني دا زمونږ اجتماعي مسله ده قومي مسله هم ده که هر پولیټیکل پارټي په هر شکل کې د بدامنۍ خلاف خبره کوي جرګه کوي مرکه کوي احتجاج کوي په ولس کې سیاسي بیدارۍ راولي نو د هغې ستاینه کول پکار دي دا انفرادي معامله نه ده د قام اجتماعي مسله ده او د هغې نه بیا چې کومې مسلې زیږېدلي دي که نن ستا معیشت خراب دی ستا د پښتونخوا وطن نه ستا سرمایهداره طبقه پنجاب ته منتقل شوې ده چې د هغې په وجه ستا دلته په دې وطن کې بېروزګاري را روانه ده دویم دلته چې کوم حکومتونه مسلط کېږي د هغو په ترجیحاتو کې د دې وطن دغه بنیادي مسلې شامل نه دي چې د بدامنۍ مخنیوی وکړي او دلته چې کوم خراب معیشت دی ماحول داسې جوړ کړي چې هغه خلک چې دې خپله سرمایه او چټکلې هغه راوړي او دلته واپس ولګوي باوجود د دې چې د دې وطن نه دغه را میټیریل راوچتېږي او په پنجاب کې ته چې کوم دی بیا سیزونه جوړېږي او پالش کېږي او دنیا ته رسېږي مارکیټ ته ورکول کېږي چې خراب معیشتي بدامني نو ارومرو لازمه خبره ده چې په دې وطن کې به بیا نورې وړې وړې مسلې زیږېږي لکه دا کوم چې زمونږ او ستاسې په علاقو کلي محلو کې دا موبایل سنیچنګ کېږي یا چې کوم دی دا شوکې کېږي یا دا ډرګز ایډکټ سیوا شلو نو چې د یو سړي معیشت خراب دی بېروزګاري ده د هغه د کور ضرورت نه پوره کېږي نو لازمه خبره چې هغه به بیا نیچرل فینامنا ده چې د سکون دپاره به د ذهني سکون دپاره به څه نه څه په یو طرف باندې ورځي نو اکثر بیا دغه نشو توکي استعمالوي او په هغې کې چې کوم دی خپل سکون لټوي چې بیا ورو دا معامله اوږده شي او دا ټولې د جنګ او د بدامنۍ نه جوړې شوې مسلې دي چونکې په دې وطن کې خو دا معامله ډېر ټیم وشوې ده 4-15 لسیزې وشولې چې بدامني ده نو چې تر څو په دې خاوره کې امن نه راغلی تر هغې پورې چې کوم دی دغه مسلې نشي اوارېدلی نو زما به ستاسې زلمو نه دغه اپیلي چې د مکالمې رجحان سټډي سرکلز او نه یوازې دا چې په بدامنۍ باندې سټډي سرکلز وشي د هغې محرکات وجوهات هغه معلوم کړلی شي او ولس پې خبر کړلی شي بلکې د دې وطن چې کوم وسایل دي چې په هغې باندې هم سټډي سرکلز وشي او په دې ولس کې قامي اجتماعي سیاسي بیداري راشي نو هغې به چې کوم دی موږ بیا د دغه مسلې چې د قام ته راپېښې دي په دې ریاست موږ فشار پیدا کولی شو چې د هغې مخنیوی وکړو زه ستاسې ډېره زیاته مننه کوم او په خصوصي توګه د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن چې دغه دستورۍ را جوړه کړله او موږ ته دغه موقع راکړله چې موږ خپل ماټ بوټ خیالات د دې زلمو سره شریک کړو ډېره مهرباني ډېره مننه